د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریز پیوستون کانفرانس نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز پیوستون کانفرانس نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغې غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال، د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمانوف او د دواړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ګډون درلود. د دغه وزارت پر ایکس پاڼه راغلي ښاغلی جمال په دغې لیدنه کې ویلي چې د ازبکستان سوداګر کولی شي له موږ سره په 5 زونونو کې د توکو د پروسس په برخه کې پانګونه وکړي. په ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ښاغلي شادمانوف له قوله لیکلي چې په افغانستان کې پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې نورې هم غښتلې او باور زیاتولی شي.